البخاري قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قالوا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فأتاه فقال إني سائلك عن شيء أتحدثني. قال أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فكبر. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تعالى لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه، وأما تغيره عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، فبعث عثمان وكان بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان اذهب بها الآن معك. د احد پورز چې کوم مخلص و مسلمانانو د ورختایی د وجه میدان پریخو، دا خو ظاهره فرار من الزحف ده، دا خو په ګناهو کې ده، خو الله تعالی د عفو اعلان هم کړی آیات مبارکه اول چې موږ تاسو ویل آیات کې. حضرت عثمان ذی رضی الله تعالی عنہ په دور کې بعض خلک د دب مخالفت شروع کو، حتی مظاهره شو، اخر خدای شهید کو. حج ته یو سړی راغلی، داسې سړی ده چې دا د حضرت عثمان صاحب د نظر مخالف سړی ده. ملای ولید لکه مثلا طالبان ورسره ناست دي بیان کوي، د غلی پوښتنه چانه وکړه دا شیخ څوک ده؟ دی ورته حضرت عبدالله ابن مبارک ته. نو دا سړی راغی حضرت عبدالله ابن مبارک ته کېناست، ورته ویي زه د تا نه پوښتنه کوم، ما ته به جواب راکوې. هغه ورته ویل صحیح ده. نو په دومره سخت الفاظو د تا د دغه بیت الله په رب باندې قسم وي چې ته ما ته وایې چې حضرت عثمان رضی الله عنه په احد کې په منډو کې چا شکست کړو، په هغو خلکو کې و که نه؟ ده ورته ویلې او. دوم، حضرت عثمان صاحب په بدر کې نه و حاضر، دا معنی که نه؟ هغه ورته ویلې او، غایب و د بدر نه. دریم، بیعت رضوان چې حضرت نبی علیه السلام سره چا بیعت وکړو، الله د رضا اظهار وکړو، ځکه بیعت رضوان ورته ویل کېږي. لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجره، چې په هغه وخت کې هم نه و دی، هغه ورته ویلې او. د ډېرې خوشحالۍ نه الله اکبر ویلې، ځان کلک مسلمان بولي که نه. چې مدعا ثابته شوه العیاذ بالله د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کمزوري ثابته شوه، هغه د صحابي ومنله. د چې دا خبر وکړه خوشحالي ښکاره کړه، حضرت عبدالله ابن عمر ورته ویلې سوالونه دې وکړه، اوس جوابو ته هم غوږ ونیسه، دغسې مه ځه چې بیا مصر ته لاړ شې چې موږ خبره خو صحیح ده حضرت عثمان صاحب کې دا کمزورۍ وي. دا چې په احد کې نه و غایب شوی و، رب کریم عفو ورته کړې ده د ټولو هغه خلکو دپاره چې تللي دي، عفو الله عنهم. خبیثه ته یې نه معاف کوې، الله معاف کړی ده، او ته بیا هم عیب ذکر کوې، د عیب په شکل ورته ګورې. بدر کې نه و، خو نبی علیه السلام لور د ده په نکاح کې وه، مریضه وه، مړه هم شوه. نبی علیه الصلاة والسلام چې تلو بدر ته، دی ورسره تلو، ده ورته ویلې ته مه ځه، د دغه خپلې بیبي خدمت وکړه، تا ته به غایبانه برخه هم د بدر کې ښودل کېږي او ثواب هم خدای پاک درکوي. نو بیا په واقع کې غایب شو. دریم، بیعت رضوان د ده په وخت کې شوی چې دی نه موجود و، بیعت یې نه کوو د نبي علیه السلام نه، که د ده د تګ نه بعد شوی و. که په مکه معظمه کې تر ده عزتمن بل څوک وای، خو بل څوک به یې ورلېږلي و. بیعت رضوان خو یې د نه بعد وشو. او که سړی په واقع کې فکر وکړي د بیعت رضوان منشه دی و، خو د حال راغی چې حضرت عثمان یې شهید کو، رسول الله ته دومره غضب ورغی چې د دغه انتقام به خامخه اخلو د خلکو نه بیعت علی الموت واخیست. خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عظمت ته وګورئ
چې د نورو صحابه موجوده او بیعت خلاص شو، هر سړی راتلو په لاس بیعت ورسره کوه. بیعت عنوانونه دو ذکر کیږي، بیا صلح د حدیبیه کې را روان دی، یا بیعت علی الموت عنوان یا بیعت علی الجهاد الی الموت، تر مرګ به موږ جنګیږو، مستحق دواړه یو شي کیږي. اخر کې چې دا موجوده صحابه خلاص شو، بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل خی لاس مبارک واخیست چې دا لاس د حضرت عثمان ده او د خپل لاس سره بیعت وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیابت راغی د طرف نه، خپل بیعت خلکو به ډیر فوق مقام لري که رسول الله بیعت. اوس نو دا جوابونه هم در سره ایسه د اکابرو پسې مه غږېږه. پرون موږ ویلې نیمه خبر زده کړي نیمه پرېږدي، بیا نو ذاتې د باندې وځي غږېږي. دا یو طرف که درته معلوم شو چې د عیبو خبره د تا په خیال و، د تا په خیال واقعي کې خو نشته، خو ورسره جوابونه هم زده که چې دغه عقیده لاړه چې ختمه چې ګورې دا ډېره غټه خبر ده چې د نیک سړي په باب د تا بدګماني وي، دا ډېر لوی تاوان ده. دا داسې کمه خبره نه ده. حضرت امام صاحب حالات چې امام اوزاعي ته معلوم شو نو هلته وی چې د خدای نه مغفرت غواړم که زه په مخکې حال کې مړ وای د ده حال نه وای خبر شوی، لیدلی مې نه وای، زه خو برباد وم، د خدای د یو دوست په دښمني کې واقع وم. مبتدع یې ورته ویلې، خو چې کله یې ولیدو حالات یې ولیده، بیا په خپلو تېرو خبرو معافي غواړي او پښیمانتیاوې کوي، خدای ته ژاړي چې الله که زه په هغه حال کې مړ وای چې اما دا بیکاره عقیده و د تا د دوست په باب کې، بیا به د ما سره څه کېده. من عاد لي وليا فقد اذنت بالحرب. باب إن تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. تصعدون تذهبون أصعد وصعد فوق البيت وبه قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. واقعا مخکې ذکر کړی د امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخالفت وشو چې سنگر یې پرېښی، ګټلی جنگ د لاس نه ووتو بیرته. رسول الله د شان نارې پسې ویلې چې راوګرځئ، خو داسې ورخطایي وه چې څوک دا غږ یې نه اورېدو، منډې ویلې. خو دلته صرف یوه نقطه کې ذکر کو، اوږده خبره به نه کو. فاصابکم غما بغم، دا یو غم خو شهادت ته اول چې د 80 کسان مسلمانان شهیدان شو. فاصابکم غما، دا د دوم غم نه چې مراد بغمین. د دغه درې تفسیر دی، یو باب کې ذکر کو. تاسو رسول الله غمجن کو، د امر خلاف مو که الله سزا درکړه، تاسو غمجن کړئ. فاصابکم غم بغم، د رسول الله د امر خلاف د پریشانی سبب وګرځیدو کنه وګرځیدو، تاسو د غمجن کو، الله دیغه په عوض کې تاسو غمجن کړئ. نور تفسیر نور دی. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون لله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط فآخذه. په یو مجمع کې په یو ځای کې حالات دوه پرون مو ویل ګوره، په یو قبر کې دوه نفر، یو ته صراحت وي بل ته زحمت وي. په یو مجلس کې یو ارڅ ویني دا بل ارڅ نه ویني، نو خو انکار دی نه کوي. په دغه یو ډله خلک دي د چا ایمان واقعي ده، مخلص ده، خدای پاک بیرته سکینه پراوسته، د لاس نه تور لویږي پیغام دی، خوف ورک شو. بل په دغه ډله کې خلک دي هغه بیا قد اهمتهم انفسهم، په خدای بدګماني کوي، یظنون بالله غیر الحق، په دین بدګمانه، په رسول الله بدګمانه.
او الته دعوت د دروغ په خله ایمان ښکارا کوي یخفون فی انفسهم کفر پټي او اسلام ښکارا کوي یا په ظاهر خداوی چې الله دې موږ نصرت والے نه کوي خو په ځړ کې دا وی چې د نبی دا دروغجن د العیاذ بالله الله دې د نصرت کوي نه موږ اختیار شته کا نشته په دا کار کې کدی موږ اختیار وای مشوره وای نو بیا به داسې نه کېده الله وی دا ظاهر باندې دی نور چې دی الله تقدیر فیصله ده چې هیڅ جنگ ته نه وای راغلی هم دغه ځای ته به راتو مړ کېدو به ګورئ ګولۍ چې چاته لیکلي چې دا به په ګولۍ مري په کارتوس به مري سنګر نه غواړي په واده کې ډز شروع شي سړی ولګېږي مړ شي یو زوی و دې سړي واده یې ورته راوړ ووایي سپین ږیری منصرې طرف ته داسې خدای هم داسې ابتلا نه وساتي چې واده یې کوز کو د لرې ځای نه ناوې راوړه دته خلکو ډزونه کول دته هم شاوخوا هغه کلشینکوف یې واخیست په ضربه کې و سپین ږیری په ضربه کې کلشینکوف وچلوه برداشت یې ونه کو وایي نه شوی نه وایي کلشینکوف تر ټیټ شو دغه زوی یې مړ کړ دغه یو زوی و د خپل زوی وویشت ویشته خو الله لیکلی دغه و ګورې الله تعالی دغه لیکلی و مقدر دغه وه د هغې هم ده کې نه ناوې بېرته وګرځې د بل زوی هم نه و چې ورته کړی وای دا چې څه تقدیر وي هغه کېږي الله وی دا هسې خلک دي خلک دوکه کوي که موږ اختیار وای هغه نورو منافقینو به ویله که موږ یې منلې وای نه وای تللي لکه موږ چې راوګرځېدو بادري مو وکړه ځان مو وساتو د مرګ نه به ځان بچ کړو که دی را سره راګرځېدلي وای دی به هم داسې بچ و خو هغو ته هم الله تعالی وي چې دومره نر د مرګ نه ځان خلاصوی شي په د خپله بستره کې د چې خړې سترګې نیولې دي چې دلته مرې خو یې مرګ نه ځان خلاص کړه مرګ خو ټول په سنګر کې نه ده د ایدرې ټول په هغو ډکې دي په شهیدانو ډکې دي په زورو کې یو شهید شته په لکو کې یو شهید شته خو چې چاته څه لیکلي هغه رسېږي باب ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون قال حميد وثابت عن انس رضي الله تعالى عنه شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم فنزلت ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم وبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع من الركعه الاخره من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله ليس لك من الامر شيء الى قوله فانهم ظالمون وعن حنزله بن ابي سفيان سمعت سالم بن عبد الله يقول رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الامر شيء الى قوله فانهم ظالمون ليس لك من الامر شيء د دغه شان نزول کې وسلان دلته دوه خله خبره راغله په اول روایت کې حضرت انس رضی الله عنه وی چې د احد په ورځ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیفونه ورسېده د اراده د خیرا وکړه قوم ته چې خپل نبی باندې داسې وکړه به څنګه کامیابیږي الله تعالی منې کو چې خیرا بنه کی دا ایت اختیار نه ده که زه توفیق د توبې ورکوم مسلمانوم او که عذاب ورکوم لایق دي د عذاب د بالفعل خو کافران دي نو هغه ځای کې د آیات نازل شو دغه قول نه داسې معلومیږي دا دوم روایت نه بیا معلومیږي چې نبی علیه السلام قنوت نازله د سهار په لمانځه کې په آخر رکعت کې د رکوع نه بعد دعا چې کېږي قنوت نازله موږ تاسو بیا وګت حدیثونه پکې را روان دي نبی علیه السلام دریو مشرکینو ته سرداران وو د مکې معظمې چې دوم روایت کې تفصیلي نومونه هم اخیستل شوي دي صفوان ابن امیه سهیل ابن عمر حارث ابن هشام درې سره ته خیرا وکړه په لمانځه کې خدای په آیات نظر کې دا تاسو کار نه ده که زه توبه رجوع کوم په دې توبه توفیق ورکوم درې سره بیا مسلمان شو د پته د مکه موږ تاسو بخاری شریف اول طرف کې د حضرت حارث حدیث ذکر کو کنه کوم ذکر چې د نبی علی السلام نه کوي په یتی کل واحد پښتنه وکړه دا ته اختیار نه ده دغه ځای نه معلومیږي چې د آیات دلته نازل شو لیس لک من الامر په بل ځای کې بیا راځي بل روایت کې چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه چې په احد مبارک کې
مسله شوی و د کفارو د طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دای ولید او دا زړه جوش وکړ نو ویلې چې زه به د ده په سره او یا نفره دغسې مستقیم انتقام به اخلم او خیرا یې شروع کړې الله ورته ویلې دا تا کار نه ده مخکې ما درته ویلې کل یومین هو په شان چې شوینات نه یې موافق بیا خبره نه جوړېږي دا تا کار نه ده اوس نو روایت متعدد شو دا آیت څه وخت نازل ده داسې ځایونه به موږ او تاسو ته نورو کې ډېر راځي نو په ټولو کې به دغه جواب زده کړو وایي تزاحم په اسبابو د نزول کې نشته یوه واقعه دلته پیښه شوه بله واقعه بله ورځ دلته پیښه شوه بله واقعه مثلا دلته پیښه شوه د ټولو واقعاتو نه وروسته حل د مشکل آیات نازل شو نو څوک پیغه چې خبر دی وی پیغه واقعه کې نازل شوی څوک چې پیغه خبر دی وی چې پیغه واقعه کې نازل شوی څوک چې پیغه واقعه خبر دی وی چې پیغه واقعه کې ټول واقعي اصلي دي خو خیراوي هم شوی وی په احد کې خیراوي هم شوی په لمانځه کې دغه خلکو ته او الته د حضرت حمزه په باب کې خیراوي شوی وی ټول شوی وو آیات نازل کو چې دا تا کار نه کله الله تعالی ورته په غضب راځي د ملک الجبال ورته را لېږي چې وکه حکم چې د غرونه ورولي په خلکو باندې دی وی چې نه ایاله ما قوم نه پیږي ته هدایت ورته وکړي کله بیا دای په جوش راځي دای خیره کوي الله تعالی ورته چې دای تا کار نه ده خو کله دای خیره کوي الله یې قبلوي هغه سرداران ټول بیا په بدر کې یو په یو په شمیر شمیر ټول مرداریږي رضي الله تعالى عنها وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن ابي مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قسم مروطا بين نساء اهل المدينه فبقي منها ملك جيد فقال له بعض من عنده يا امير المؤمنين اعط هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون ام كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنها فقال عمر رضي الله تعالى عنه أم سليط أحق به وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله تعالى عنه فإنها كانت تذكر لنا القرب يوم أحد أم سليط ده كسليتين ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خپل دور کې چې په چا باندې څه جزیه مقرره وي څه رختونه به کله په خلکو مقرر کو جوړې لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2000 جوړې په واقع کې راځي په خلکو باندې مقرر کړي دغه رختونه چې راغله به دلته تقسیمول په یو کې ټیکری چې موږ ورته د خزو ټیکری مو په دغه ټیکری کې یو خاصه ټیکری پاتې شو په دغه ځای کې چې عادت تقسیموه چا ورته ویلې چې یا امیر المؤمنین دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور چا د تا په نکاح کې ده یغه ته ورکه دو ورته جواب کې ویل چې نه ام سلیط په احق ده په دغه سره تر دغه بیبي د معنی ولی د باب سره مناسبت ځکه دی په احد کې مکتاجی راوړو او به راوړي خدمت د مجاهدینو کړی ده دا خو د باب خبره شوه د مناسبت خبره دا خبره چې د نبی علیہ السلام لور چې د تا په نکاح کې ده د نبی علیہ السلام لور حضرت زینب حضرت رقیه حضرت ام کلثوم حضرت فاطمه الزهرا څلور دي یوه حضرت عمر ته ورکړي نو څنګه ورته چې د نبی علیہ السلام لور چې د تا په نکاح کې ده ځکه دلته تفسیر ته ضرورت شو نو امام بخاری تفسیر کوي چې مراد دغه لور نه د حضرت علی کرم الله وجهه لور مراد ده ام کلثوم او موږ تاسو عام قانون ده المسی ته هم زوی لور ویل کیږي کنه خو د نبی علیہ السلام د لور ده د حضرت فاطمه زهرا لور ده نو د نبی علیہ السلام المسی ځکه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې اوس دغه ځای نه یو بل خبر خارجي بیا علما را نقل کړي دغه ځای نه معلومیږي چې د حضرت عمر فاروق او د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په منځ کې دومره د قرب او د محبت تعلق و چې زمو خسر وسره
او شیعگان ظالمان څه وی د دې په منځ کې په څومره اشد عداوت سره تعبیرونه کوي چې د دې په مابین کې څومره سخت دښمني وه چې خلافت بلا فصل خبره را روانه ده اوږده دوی وی حق د حضرت علي رضی الله عنه او حضرت عمر رضی الله عنه دا امارت تر غصب کو د حق ضایع کو ظلم ورسره وکړه العیاذ بالله. اوس دغه حدیث چې بیا شو یو ته ویل شوی ده چې تاسو خو یې چې دوی دښمنانو هلته خو معلومیږي چې زه مخسر وو نو دوی کله بیا داسې وایي چې دغه جنکۍ د حضرت علي صاحب لور وه خو د بلې ښځه نه د حضرت فاطمې لور نه وه. بیا ورته چې بنت رسول بیا څنګه ورته ویل کېږي چې د بلې ښځې لور یې وه هغه خو د حضرت علي د نبي علیه السلام لور نه وه بله ښځه بیا بنت رسول الله څنګه ورته ویل کېږي. بیا دومره بې ادبه الفاظ استعمالوي چې العیاذ بالله دا تعبیر سړی نشي کړی. دا اول فرج ده فرج چې سنیانو د موږ نه غصب کړی ده عورت ته غصب کړی ده په زور حضرت عمر تر وړی. اوس دلته سړی که فکر وکړي دا د دوی تعبیر یو خواته پرېږده دا د دوی بې عقلي ته وګوره دا دوی د حضرت علي صاحب په باب کې بې ادبي وکړه که د هغه عزت و شرافت ته علي شیر خدا دوی ټول دا شعار ورکوي که نه ورکوي موږ هم یو ګورې حضرت علي صاحب د دوی نه ده د موږ ده دوی خو په محبت کې اکثره کفر ته وتلي خلفای راشدین د موږ خلیفګان دي که د کافرانو که د مبتدعینو دا خو د اهل سنت والجماعت مشران دي. یو وارې بولې شیر خدا بیا د ده نه لور لکه دا نن سبا چې وایي تښتوله پلانکي وتښتوله چې حضرت عمر صاحب تر بولې وای په زور او د نن غوندې تښتول هم نه ده چې ورک شي ځان پټ کړي دغه مدینه منوره کې ورسره اوسیږي. دا به د حضرت علي صاحب العیاذ بالله نهایت بزدلي نه وي چې د ده لور څوک په زور تر وړې هغه سړی په مدینه منوره کې اوسیږي دی سهار او بېګا ویني او څه نه ورته وایي. دا څومره تحقیر د حضرت علي صاحب دی چې دی کوي څومره سپکاوی دی چې دی کوي. بهر تقدیر حضرت ام سلیت هم په احد کې خدمتونه کړي لکه پرون چې ذکر شو حضرت ام المؤمنین او حضرت ام سلیم ژیر راوړه زخمیانو ته په خلو کې اوبه راچولې دا حضرت ام سلیت او حضرت عمر فاروق دومره د عدل او د انصاف خاوند و د خپل بیبي سره له دینه په نسب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم المسی ده په ده به څومره ګرانه وي خو د هغه باوجود فضیلت علمی او دینی ته اعتبار ورکو یغه د دین خدمت ته دغه زیات کړای ځکه حضرت